د ترکمنستان هرات 240 کیلوولټ پرې شوې برېښنا به هر څومره ژر وصل او عادي حالت ته راوګرځي. تېره اونۍ د هرات رباطسنګي ولسوالۍ بند بغورچر سیمه کې سختو طوفانونو تر منفي 45 سانتیګراد یخنۍ او درنو اورښتونو د ترکمنستان هرات 240 کیلوولټ برېښنا لیږد شپږ پایې نسکوري کړی او د برېښنا لیږد مزي یې زیانمن کړل. د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ رئیس څرګندوي چې د پرې شوې برېښنا به هر څومره ژر په لنډمهاله بڼه وصل او عادي حالت ته راوګرځي. شما داری امیدوار هستیم که صبح یا دیگه صبح خیر واصل شود. موقتا برق بر هرات تعمیر کنیم. هممهاله د هرات برېښنا ریاست مسؤلین وایي رامنځته شوې تخنیکي ستونزه تر 90 سلنه حل شوې ده او ګڼ شمېره تخنیکي کارکوونکي له اړونده ماشینرۍ سره په ساحه کې پرله پسې کار کوي څو هرات ته د برېښنا لیږد ژر تر ژره بیرته تامین کړي. طی اینمی 6 روزه که ما به خاطر رفع عارضه به ساحه بند بغورچر به خاطر رفع عارضه هستیم در حدود 90% عارضه را رفع کردیم. انشالله به زودترین فرصت پیش از اید به خیر برق ولایت هرات وصل میشه. همکارای ما از صبح که سحری میکنن و نماز میخونن به ساحه کار میآیند تا تاریکی شب و تا افطار ما به ساحه انجام بدیم و در تلاش ازی هستیم هر چه زودتر جریان برق به شهر هرات برگردانیم. د معلوماتو له مخې د هرات رباطسنګي ولسوالۍ بند بغورچر سیمه کې د سختو طوفانونو درنو اورښتونو او تر منفي 45 سانتیګراد یخنۍ له امله لومړی 2 او وروسته 4 نورې د برېښنا پایې نسکورې شوې چې له امله یې د برېښنا لیږد مزي زیانمن شول. مسؤلین وایي سړه هوا، تیز بادونه او د ځمکې نامناسب شرایط د بېرغونې چارو پر وړاندې جدي ننګونې دي او د تخنیکي ټیمونو د کار سرعت یې تر یوه بریده اغېزمن کړی.